د انسان عظمت د هغه د فکرونو له مخې ټاکل کیږي. دا یو ابدي حقیقت دی چې بیا بیا د بریالو خلکو لکه ایلان ماسک، سټیو جابز او جیف بزوس د ژوندونو له لارې ثابت شوی دی. مشهور لیکوال ناپولیون هیل په خپل کتاب Think and Grow Rich کې وایي څه چې ته پرې فکر کوې همغه ګرځې. خو که دا رښتیا وي نو بیا ولې ډیر خلک په بریا کې پاتې راځي؟ آیا دوی د خپل راتلونکي باړه فکر نه کوي؟ آیا دوی خپل پټه استعداد نه ویني؟ نننۍ کیسه به دې پوښتنو ته جواب درکړي او درته به یو ډیر قوي درس درزو کړي. نو تر پایه را سره پاتې شي. زه در سره وعده کوم دا ویډیو به ستا وخت ارزشمند کړي. یو وخت په یوه ګڼه ګوڼه ډک ریل سټیشن کې یو سوالګر ژوند کو. هره ورځ به یې له خلکو خیرات غوښت او په همدې سره به یې ژوند تیرو. یو ورځ هغه یو شایسته لباس اغوستی سوداګر ولید چې ډیر باوقاره او با اعتماده ښکاره کېده. سوالګر په زړه کې وویل دا سړی یقینا ډیر دولتمند دی. که ترې پیسې وغواړم ښه به راکړي. هغه ورنډیدی شو او لاس یې اوت کړه. خو سوداګر ورته وویل ته تل یوازې له خلکو اخلي، کله دې چاته څه ورکړي هم دي. سوالګر حیران شو. هغه مخکې داسې پوښتنه هیڅکله نه وه اورېدلې. هغه وویل صاحب زه خو یو سوالګر یم، زه څه نه لرم چې چاته یې ورکم. سوداګر مسکی شو او ویل که ته فکر کوي چې هیڅ نه لري نو د غوښتلو حق هم نه لري. زه یو سوداګر یم، زه په تبادله باور لرم. که ته ماته څه ورکړي زه به هم درکم، خو که هیڅ نه لري زه هم څه نشم درکولی. دا خبرې د سوالګر په زړه ولګېدې. هغه شپې خوب نه وکړل او یوازې یو فکر یې کوه که غواړې څه ترلاسه کړې نو لومړی باید څه ورکړې. درېیمه ورځ هغه د ریل پټلۍ تر څنګ ګلان ولیدل. یو فکر یې ذهن ته راغی ولې خلکو ته ګل ورنه کړم کله چې دوی ماته پیسې راکوي. هغه ګلان راوخیستل او کله چې چا پیسې ورکړې هغه به ورته یو ګل ورکوه. خلکو دا کار خوش کړه، ځینو به حتی مننه هم کوله. په کرار کرار خلکو ډېرې پیسې ورکولې. خو کله چې ګلان به ختم شول پیسې به هم کمی شول. هغه پوه شو خلک غواړي په بدل کې څه ترلاسه کړي. د وخت په تیریدو سره هغه بیا سوداګر بیا ولید. هغه ویل صاحب نن زه هم څه لرم، که پیسې راکړي زه به درته ګل درکړم. سوداګر مسکی شو، پیسې یې ورکړې او ګلان یې واخیستل او ویې ویل نن تا نور یوازې سوالګر نه یې، تا یو سوداګر شوی. دا خبرې د هغه ژوند بدل کړ. هغه وویل زه سوالګر نه یم، زه یو سوداګر یم. خلق لما ګلان اخلي. او هماغه ورځ هغه سوال کول پرېښود. په هماغه سټیشن کې دوه شایسته لباس اغوستی کسان سره مخ شول. یو ویل آیا زتا پیژنم؟ بل مسکی شو. هو موږ مخکې لیدلی یو، ته هماغه یې چې ماته دې پیسې نه راکولې. هغه حیران شو ته هماغه سوالګر یې؟ هغه وخندل هو خو اوس زه یو بریالي د ګل کاروبار لرم. اصلي درس. هغه وویل تا ماته د ژوند یو ستر راز رازده کړ. موږ یوازې هغه وخت ترلاسه کوو کله چې ورکوو. ژوند د دې له مخې جوړیږي چې ته ځان څنګه وینې. که ته ځان کمزوري ګڼې هماغسې به پاتې شې، خو که خپل پټ ځواک وینې لویې لاسته راوړنې به وکړې. نو ځان مه محدودوه، ځان قوي، با استعداده او بریالي وګڼه. ځکه چې کله چې ستا فکر بدل شي ستا راتلونکي هم بدلیږي. که دا کیسه دې خوښه شوه لایک ورکه، په کامنټ کې ولیکه تا څه زده کړل او دا ویډیو له نورو سره شیر کړه ترڅو هغوی هم الهام واخلي. بیا به په بله کیسه کې سره ګورو.